سلامونه ملګرو، هیله د ټول په جوړ ورو یا صحتمند مو متي الله زیرمل یم. زه بیا راغلم تاسو ته د پایتان د کورس د دریم سیکشن سره. په دې سیکشن کې موږ تاسو ټول په ډیټا سټرکچرز باندې کار کوو چې ډیټا سټرکچر څه معنا لري او کوم ډیټا سټرکچر موږ لرو. صحیح ده. نو ډیټا سټرکچر اصلا د معنا لري ډیټا سټرکچر په یو لانګویج کې کنه هغه پایتان وی جاوا وی هر څه وی په هغه کې د معنا لري چې څنګه موږ تاسو د خپل ډیټا اورګنایز وساتو، یعنی داسې آسان ډول ورته اکسس ولرلای شو او په آسان ډول تنظیم شي او بیا به هغه کې انزرشن په آسان ډول وکړي، ډیلیشن وکړي او همدارنګه د هغې سره کار وکړي. نو په کمپیوټر کې موږ څنګه ډیټا سټور کوو او دغه ته شی ویل کېږي ډیټا سټرکچر ویل کېږي. او د دې ډیټا سټرکچر لومړی هغه چې د ټایپ چې کوم دی، لومړی ډیټا سټرکچر چې کوم دی هغه لیست دی. نن ورځ موږ تاسو په لیست باندې خبرې کوو. ګورئ موږ تاسو پرابلم څه شی و د ډیټا سټرکچر د لیست ډیټا سټرکچر څخه مخکې داسې و که چېرته تاسو شاګردان لرلی په یو سکول کې یا په یونیورسټي کې مطلب 50 نفره وای او تا یې د نومونه غوښتی، نو ته مجبور وې چې تا څه کول، چې تا داسې لیکل چې سټوډنټ لایک student 1 is equal to like Ahmad، بیا به بیا لیکل چې student 2 Khan، student 3 like Mati، او student 4 like جان. په دې ډول سره به تاسو مجبور وئ تاسو داسې لیکل او بیا ورته وایي چې تاسو پرنټ کړه مطلب په یو پلان کې شي. صحیح ده. نو دغې موږ داسې نه لیکو. په پایتان کې موږ ته لیست راغلی دی، موږ تاسو صرف داسې لیکو students is equal to سکویر براکټس په کاروي. دا سکویر براکټس په پایتان کې د لیست معنا لري چې زه غواړم چې دغه آبجیکټ ته دغه وریبل ته یو لیست اساین کړم. دې په خاطر چې په یو وریبل کې زه زیات ویلیو واچوم، دې ته لیست ویل کېږي چې په یو وریبل کې زیات ویلیو نه واچوي. لکه په نورو لکه په جاوا کې چې ارې د صحیح ده، ارې چې بولی او داسې نورو لنګویج کې داسې اگزامپلز شته دي او ډیټا سټرکچر شته دي. صحیح ده. نو په دې کې ته ورته وایي چې لایک احمد دی یو شاګرد دی او بل دی لایک خان، بل دی جان. په دې ډول سره دا هغه چې دي دا موږ ټول درول، بل دی ماتي. په دې ډول سره صحیح ده. ښه اوس غواړو پرنټ چې کړو، سمپل راشه ورته وایي چې سټوډنټ زه غواړم چې څه لیکم پرنټ کړم، نو دا اوس تاسو ته پرنټ کړم. ګورئ موږ ته هغه ټول نمونه پرنټ کړل. دلته بیا تاسو فار لوپ سره کارولی شئ او همداسې هر څه ورسره کارولی شئ د لیست سره. صحیح ده. ښه اوس یوه بله خبره ده چې دغه لیست چې کوم دی لیست په دې کې صرف او صرف تاسو نمونه نشئ مخلی چې اوس دا تاسو د استفادې پورې اړه لري. صحیح ده. په دې کې که زه داسې درته ووایم چې په لیست کې نه دی هر ډول ډیټا ټایپ تاسو غوښتلی شئ. ګرام موږ سټرینګ واخیسته، دلته راځم، دلته ورته فلوټ ښلم 4.5 فلوټ مطلب اشاري عدد ته ویل کېږي، نور هېڅ هم نه دي اشاري عدد. صحیح ده. او دلته انټیجر ښلم 12 او دلته هم بولین ښلم لایک ټرو سره. صحیح ده. نو دا ټول څه لیکېږي الله دې په پایتان کې او موږ تاسو ته لیکي نتیجه راکوي. ورته وګورئ موږ ته ټول پرنټ کړل. په دې ډول سره تاسو کولی شئ. بل ایمټي لیست ده. صحیح ده. ایمټي لیست، دغه ایمټي لیست چې کوم دی دا څه رقم لیست دی؟ دا داسې لیست دی چې ډېرو ځای کې تاسو لیدلی هم شئ او بیا د دې سره هغه د لیست میتد یې فنکشن یې دلته کارولی شئ تاسو. لکه څه رقم دلته زه ورته وایم چې سټوډنټس یا دلته ورته وایم چې ایجز از ایکول ټو په خالي لیست سره په دې کې زه انزرشن نه کړم دلته، بیا وروسته زه ورته وایم فنکشن یې ورته ښلم چې ایجز ډاټ اپینډ. صحیح ده. په دې ډول سره بیا ورته وایم چې
څوک ور اضافه کا درکې اضافه کا خو دا کنفیوز کیږي ما د فنکشن از استاد نه وایم دا د دې لکه امټی لیست او بل خبره په تاسو دا وکما چې په لیست کې دا لیست کوم دی هر ویډیو ته چې اکسس کی ته به د انډیکس نمبر په واسطه باندې څنګه کې اکسس کی یعنی ته غواړې چې 4.15 یوازې پرینټ کړي دا به څنګه ته پرینټوي دلته مشکل دی نو دا وته د انډیکس نمبر په واسطه پرینټوي او که تاسو د پروګرامینګ سره آشنا یاستئ نو انډیکس نمبر د 0 څخه شروع کیږي دغه انډیکس نمبر د احمد چې کوم دی د په 0 انډیکس پروت دی او دا 4.15 په 1 او دا په 2 او دا هم په 3 باندې صحیح ده نو بس د یو څخه شروع کیږي چې دا یو شي د 2 شي او د 3 شي او د 4 شي صحیح ده د 0 څخه شروع کیږي ښه اوس فرض مثال زره زما دلته ز بس ورته وایم چې پرینټ کړه که زه ورته وایم چې سټوډنټس نو ماته ټول شاګردان راپرینټوي دا به زه داسې کوم ماته ټول شاګردان راپرینټوي که نه خو زه ورته وایم چې نه زه ټول شاګردان نه غواړم زه صرف او صرف د 4.15 غواړم دا به څنګه کوي چې کله د سټوډنټس وریبل دا نوم دی ولیکو د هغې څخه وروسته بیا سکویر بریکټس واچوي دا رقم دلته به ته انډیکس نمبر ورته مشخص کړي چې کوم انډیکس نمبر ته غواړئ 0 که غواړئ که 1 غواړئ که 2 او که 3 زه ورته وایم چې زه 1 انډیکس نمبر پرینټول غواړم په دې ډول سره اوس که زه پرینټ کړم تاسو ورته وګورئ ما صرف او صرف څه شته اکسس پیدا کو په دغه کې دغه 1 انډیکس نمبر ته په د لیست کې صحیح ده په دې ډول سره نو تاسو کولی شئ چې په دې ډول سره هر انډیکس نمبر ته اکسس پیدا کړئ او زه غواړم مطلب دلته داسې زه پرینټ کړم دا مطلب 0 کا دا 1 کا او دا 2 کا او همدارنګه دا څه لیکم دا 3 نو اوس موږ ته ټول را پرینټ کړي هدي ټول مو وکولای شو چې هر یو را پرینټ کړو په دې ډول سره او یو بل خبره تاسو ته وکړم چې نیگیټیو انډیکس ډیرای وخت تاسو ورسره مخ کیږي او ډیرای کسان پرې نه پوهیږي نیگیټیو انډیکس یعنی منفي انډیکس صحیح ده دلته منفي ورته ولیکي منفي اوس دا کمنټ کړم دلته زه ورته وایم چې پرینټ کړه چې ماغه سټوډنټس کې خو نیگیټیو 1 مې ورته وښودو دا بیا څه معنا دا څه معنا چې منفي یو چې کوم دی دا د سرچپه طرف نه شروع کېږي منفي یو دغه کوي صحیح ده منفي یو او منفي 2 منفي 3 او منفي 4 نو منفي یو به موږ ته شی پرینټ کړي منفي یو به موږ ته ټرو پرینټ کړي تاسو ورته وګورئ ټرو یې راته پرینټ کړو دا څه په خاطر استعمالیږي دا دې په خاطر استعمالیږي چې موږ سره ډیټا بیخي زیاته وي که نه ډیټا یعنې په زرهاو ریکارډونه وي موږ ته وروستی ویډیو نه معلومېږي چې په کوم انډیکس باندې پرته ده چې موږ په دې ډول سره یعنې انډیکس نمبر ورته مشخص کړو نو تاسو به صرف او صرف منفي یو ورته مشخصوئ چې منفي یو انډیکس یعنې وروستی انډیکس غواړم چې پرینټ کړم تاسو په دې ډول سره پرینټولی شئ منفي 2 منفي 3 منفي 4 تاسو هم هغه سم کولی شئ بل تاسو داس کولای شي چې تاسو د دغه لیست لینت معلوم کړئ چې څومره لینت څومره دی صحیح ده لکه سره کوم لکه داسې چې تاسو ورته وایئ چې پرینټ کړه لینت د سټوډنټس لینت سټوډنټس سره اوس که چیرې تاسو دا پرینټ کړئ تاسو د به لینت درکړئ 4 آیټمز دي په دوی کې په دوی کې 1 2 3 4 آیټمز دي نو تاسو ته لینت درکړو که چیرته ستاسو آیټمز ډېر وو او تاسو لینت فنکشن کار کوي نو تاسو ته به لینت درکړي چې لینت یې څومره دی نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې لیست چې دی ما دلته پاس لیکلی وو چې لیست چې دی دا میوټیبل ډیټا سټرکچر دی صحیح ده میوټیبل ډیټا سټرکچر میوټیبل ډیټا سټرکچر دا معنا چې کله د یوري هم ډیفاین کړو د هغې څخه وروسته ته کولی شي چې دغه چینجز پکې راولي انزرشن پکې وکړي یو شی ډیلیټ کړي یو شی ور واچوي او دا څنګه کېږي ترسره کېږي صحیح ده دا به داسې کېږي دا فروټس نه ده فروټس سوري سټوډنټس دا سټوډنټس چې کوم دی که نه دغه سټوډنټس ته به داسې کړي چې سټوډنټس ته به دلته دا خپل انډیکس نمبر چې کوم چینجول غواړي زه وایم چې دا اول انډیکس چې کوم دی که نه دا زه چینجول غواړم دا داسې کوم چې از ایکول ټو په چا سره دلې یو بل سټرینګ ورته خلم خان زما 4.15 نه دي پکار زما څه پکار دي زما خان پکار دی په ځای که زه ورته وایم چې ما ته پرینټ کړه شي اوس سټوډنټس ما ته پرینټ کړه اوس تاسو ورته وګورئ چې موږ ته څه شی پرینټوي زه یې رن کړم
موږ ته یې ګر تاسو د ورته وګورئ احمد او د سید اشرف پنځه په ځای خان راغلو نو موږ تاسو یوري ډیکلیئر کړه وو یوري انشالایز کړه وو مطلب یوري ډیفاین کړه وو لیست کله چې یوري جوړ شو دغه څخه وروسته موږ تاسو یو ویډیو چینج کړله کله چې موږ تاسو نیکسټ هغه ته ډیټا سټرکچر ته لاړ شو هغه ته ټاپل ته نو ټاپل بیا ایمیوټیبل دی هغه ته نشي کولای چې ته چینج کړې صحیح ده چینجز پکې نشي راوستلای نن ورځ په دغه ویډیو کې همدارا بس دي بیا د ویډیو لینک زیاتې تاسو خسته کوي ورسره نو په کته تاسو مدار زده کیا چې ډیټا سټرکچر څه معنی لري کله چې موږ تاسو وغواړو چې زموږ ډیټا اورګنایز شي په کمپیوټر کې سٹور شي او په اسانه ډول ورته اکسس ولرلای شو لکه تاسو یو کوټه ته لاړ شئ تاسو کتابونه نواري ځان ته وي تاسو نور کاری ځان ته وي او همدارا نور شنه ځان ته وي تاسو کولای شئ په اسانه سره هغه شی اکسس کړئ هغه شی ترلاسه کړئ چې ته ګډ ورته تاسو چولې وي بیا پیدا کول ډیر سخت دي نو د دې طریقې سره شی راغله مزدا ډیټا سټرکچر مزدا راغلو او په لیست بیا ډیټا سټرکچر دی یو ډیټا سټرکچر ټایپ دی چې مختلف ډیټا ټایپ کې سٹور کیږي هغه انټیجر وي هغه فلوټ وي هغه سټرینګ وي هغه بولین وي دا ټول پکې سٹور کیږي دا ایمیوټیبل دی یعنی ویډیو چینج کیږي کله چې یوري ډیفاین په دغه څه ورسته ویډیو چینج کولای شي او همدارنګه دا په یاد لرئ چې انډکس هر وخت د 0 څخه شروع کیږي او تر پورته او نیګیټیو انډکس د چپ طرف نه شروع کیږي همدغه په نن ویډیو کې زده پراتونکو ویډیو کې متاسو په فنکشن باندې کار کوم د سندرو کار کوو د خدای په منخي چیرې په دعاګانو کې میاست دی او خبر د سپ یاد لرئ چې ان شاء الله تعالی په راتلونکو څو ورځو کې به موږ تاسو د ماشين لرنینګ درسونه هم شروع کړو خدای په امان